السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وای کله چې د رمضان المبارک لومړنۍ اولنۍ شپه راشي نو د اسمان دروازې خلاصې شي او په دې دروازو کې یوه دروازه هم تر رمضان اخره پورې نه بندیږي. نو وایي که یو مسلمان د ورځې روژه ونیسي په صداقت او اخلاص سره د شپې د الله رب العزت عبادت وکړي، لمونځونه وکړي، نو الله رب العزت به هغه ته د هر رکعت په مقابل کې 2.5 نیکۍ ولیکي. همدارنګه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي چې د هر رکعت په مقابل کې به الله رب العزت هغه انسان ته یو کور په جنت کې جوړوي. نو انسان د دغې برکتناکې میاشتې نه استفاده وکړه، خپل وخت یا بس نه تېروه. دا د رحمیت میاشت ده، د توبې میاشت ده، د بخښنې غوښتلو میاشت ده، د دعا میاشت ده، د عبادت میاشت ده، د اطاعت میاشت ده. دې کې په حقیقي ډول روژهدار وګرځېږه. وایي هغه انسان چې په ډېر اخلاص او صداقت سره روژه نیسي، وایي د ورځې 80,000 فرشتې به د هغه لپاره د سهار نه تر لمر پرېوتلو پورې وایي مغفرت غواړي. سبحان الله. او وایي د هر رکعت په مقابل کې که ته هغه د ورځې کوي یا د شپې کوي، وایي الله رب العزت به تا ته په جنت کې داسې ونه لګوي چې د هغې سیوری تقریبا 500 کاله سور کس مزل وکړي، وایي د هغې سیوری به ختم نشي. سبحان الله. آیا انسان ته اوس هم غواړي خپل وخت یا بس تیر کړي چې تا ته د یو رکعت په مقابل کې دومره فضیلتونه چې لري چې 2.5 نیکۍ درته پکې درکول کېږي، یوه ونه درته پکې درکول کېږي چې هغومره سوری لري، همدارنګه یو کور درته په جنت کې الله رب العزت جوړوي. نو آیا ته دا نه غواړې؟ نو ای انسانه دغه چانس له لاسه مه ورکوه. همیشه کوشش کوه نیک عملونه وکړي. همدغه د توبې میاشت ده، د مغفرت میاشت ده، د رحمت میاشت ده، د عبادت میاشت ده. نو دغه یو څو ورځې خو بیخي عادي دي د دې دنیا چې په هغې دنیا کې به یې څومره فضیلتونه لري چې ته به د عرش د سوري لاندې ناست یې، ته به د الله میلمه یې. الله رب العزت دې موږ ټولو مسلمانانو ته دا توفیق راکړي چې په حقیقي ډول روژه ونیسو او ټول آداب یې مراعات کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.